سلامونه نیکی هیله احترامات دوستانو هیله د سټول روغ جوړ او صحت جامو کې بوسه نن تاسو ته د ویني ور سره غلم په دغه ویډیو کې تاسو ته موږ تاسو څنګه کولای شو په اف جی کوین کې خپل وارث وټاکو د هر انفارمیشن په اړه ویډیو تاسو ته وړاندې ده نو دوستانو اف جی کوین ډېر نړیواله باوري پروژه ده نو راځو دوستانو د هر انفارمیشن په اړه تاسو معلومات درکوم دلته موږ تاسو خپل وارث ټاکلی شو دا به شي دوستانو په دغه هر انفارمیشن به کلیک کړئ کله تاسو په دې هر انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو یو شی به ورته انتظار کو دا ډول صفحه موږ تاسو ته راشي په لومړي سر کې موږ خپل نوم ورکړو دوستانو په دې لومړي خانه کې به خپل موږ تاسو نوم ورکړو په دویمه خانه کې به خپل تخلص ورکړو په درېیمه خانه کې به ورته انتخاب کړو چې تاسو دغه خپل اکاونټ خپل وارث ته د شپږو میاشتو لپاره ورکوئ یو کال لپاره 2 کال لپاره د هغې څخه وروسته لاندې به موبایل شماره ورکړو مثلا خپل اول سر کې نوم دویم سر کې تخلص درېیم سر کې شپږ میاشتې 2 کاله هر څومره چې کوئ لاندې خانه کې به تاسو ورته خپل موبایل شماره په دې ځای کې خپل ټلګرام آی ډي یوزر نیم ورکړئ په دې ځای کې به خپل تاسو ایمیل ورکړئ د هغې څخه وروسته دلته به تاسو هغه شی یو هغه ورکړئ جدول به ورکړئ چې تاسو دغه اکاونټ د څه په خاطر ورکوئ ولې ورکوئ بیا به راسئ خدمت ته سیو انفارمیشن په دې ځای به کلیک کوئ ښه دوستانو زه اوس دا په منظم ډول سره ډکوم دوستانو راځم خپل نوم دا دوستانو ما خپل نوم هم ورکړ دا دوستانو تاسو به خپل نوم ورکړئ د هغې څخه وروسته به تخلص ورکړئ د هغې څخه وروسته به تاسو ورته یو کال لپاره ورکړئ 2 کال لپاره ورکړئ هغه به انتخاب کړئ د هغې څخه وروسته به شماره ورکړئ د هغې څخه وروسته به د ټلګرام آی ډي یوزر نیم ورکړئ د هغې څخه وروسته به تاسو خپل ایمیل ورکړئ د هغې څخه وروسته دا اعلان د خانه ده په دې ځای کې تاسو یو ډسکرپشن ورته ټاکئ چې دغه اکاونټ د څه په خاطر وکړئ زه سپین ږیری یم ایا زه په دې پروژه کې کار صحیح نصیب کوی ټیک صحیح نه لرم نو په دې خاطر به تاسو هغه وکړئ بیا به هم چیک وکړئ دوستانو چې نوم صحیح ده تخلص مو صحیح ده دغه کال یا یو میاشت یا 2 میاشتو لپاره زه دا صحیح ده خپل نمبر شماره مو صحیح ده د هغې څخه وروسته خپل د ټلګرام یوزر نیم مو صحیح ده د هغې څخه وروسته خپل ایمیل مو صحیح ده د هغې څخه وروسته ډسکرپشن به ورډکړئ دوستانو تاسو به په انګلیسي ژبه ډسکرپشن ورکړئ چې زه سپین ږیری یم زه نشم کولی د هغې څخه وروسته به هر ډول هغه چې وي بیا به راشي دوستانو په دا سیو هر انفارمیشن به کلیک کوئ او ستاسو دوستانو ګوره کله چې تاسو دغه ټول هغه پوره کړل مثلا تاسو خپل نوم ورکړ د هغې څخه وروسته به تخلص دلته مو هغه میاشت هفته چې څومره وخت تاسو خپل وارث ته اکاونټ وسپارئ یو کال وي تاسو په دغه ځای کلیک وکړئ دوستانو چې په دې ځای به کلیک وکړئ په دې ځای کې تاسو ته معلومېږي چې د شپږو میاشتو لپاره یې ورکوئ لومړۍ خانه د 9 میاشتو لپاره د دویمه خانه د یو کال لپاره د درېیمه خانه او که د 2 کالو لپاره د درېیمه خانه نو زه د 9 میاشتو لپاره د هغه انتخابوم د هغې څخه وروسته به تاسو خپل موبایل شماره ورکړئ دوستانو په دې خانه کې د هغې څخه وروسته به د ټلګرام یوزر نیم آی ډي ورکړئ د هغې څخه وروسته به دغه خانه تاسو راشي دوستانو دلته به تاسو ایمیل خپل ورکړئ په دې ځای کې د دې څخه وروسته دغه کوم هغه څه دوستانو په دې ځای کې تاسو باید هغه شرحه ورکړئ کوم چې تاسو خپل زوی ته یا اکاونټ سپارئ ستاسو زوی کم تر کمه 14 کال عمر یې کم نه وي باید ستاسو زوی چې دی یا مثلا یو بل مشکل کې شوی وي نو باید تاسو ته یو شرحه ورته ولیکئ چې زما لاسرسی نه کېږي زه نور د اکاونټ ته دسیسې مارکیټینګ نه شم کولی یا په نورو برخو نه پوهېږم زما وارث ته ورسپارم نو هغه ټول معلومات درسره سیو شي د هغې وروسته تاسو راشئ دوستانو دغه سیو هر انفارمیشن په دغه تاسو کله کلیک وکړئ بس تاسو دغه اکاونټ ته خپل بچي ته یا هم خپل زوی ته یا هم خپل ملګري ته کولی شي ور وسپارئ نو دا اوس څنګه کولی شو خپل وراثت خپل زوی ته یا خپل ملګري ته ورکړو د اکاونټ په دا ټول مدیریت هغه خپل ملګري وسپارو دا ویډیو څنګه کولی شو د اف جي کوین د هر انفارمیشن برخه څخه استفاده وکړو نو دا ډېره ښکلې په زړه پورې منظمه برخه پاره شوې ده چې زیاتره پروژو کې دا برخه شتون لري تر څو ښې چارې کوو